عزتمندو د ټولو نه زیات په کوم ځای کې سړی مال خرج کړي چې هغه ته په ثواب زیات ملاوي شي. خلک مال خرج کوي او صدقات هم کوي، خیرات هم کوي، خو په کوم ځای کې زیات خرج کولو باندې زیات اجر او ثواب ملوي. صحیح مسلم حدیث ته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د ټول نه افضل دینار چې کوم دی، یعنی افضل خرچه چې کومه ده هغه په اهل او عیال باندې ده، یعنی په خپل کور والا، په ماشومانو، په مور او پلار، والدین، پرونو باندې، په خويندو باندې مال خرج کول د دې ډیر لوی اجر او ثواب. بل نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په مسکین باندې صدقه کول دا یو صدقه ده، او په خپلوانو باندې صدقه کول دا ډبل صدقه ده، یعنی دوهره اجر په ملاويږي. مطلب دا شلو په غریبانو باندې صدقه کول ثواب ملاويږي، او په خپلوانو باندې صدقه کول دا ډبل اجر په ملاويږي، یعنی یو په ډبل ملاويږي. وجه صدا چې خپلوانو سره یو صدقه شولا او بل صله رحمی شولا، یعنی صله رحمی حق ته هم ادا کړلو، ځکه په ډبل اجر ملاويږي. نو عزتمن دغه شان د الله په لار کې چې د مال خرج کول باندې هم اجرونه ملاويږي، یعنی مساجد، مدارس، دغه شان د غریبانو مدد کول، دا ټول د الله په لار کې راځي، په دې باندې ډیر زیات اجرونه او ثواب ملاويږي. بل حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې او بس کل پچا باندې دا هم یو قسم له صدقه ده. عزتمن خلاصه دا شولا چې د ټول نه زیات اجر او ثواب په خپل کور والا باندې خرج کول، بیا په خپلوانو والا باندې خرج کول، بیا په مساکین او غریبانو باندې خرج کول، بیا د الله په لار کې خرج کول، او بیا چې د پچا باندې وبس کل، یعنی کوي بور وغیرہ کول، د دې شزونو ډیر لوی اجر او ثواب. نو موږ ته پکار ده چې کوم ځای کې خپل مال لګو د ټول نه اول نیت ورته خالص کو، نیت ورته خالص کو، نو بیا په دې کې اجر او ثواب ډیر. هغه په هر ځای کې وي، خو د الله رضا د لپاره خپل مال خرج کول، د الله د لپاره خرج کول.